بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ سره د مایکروسافټ ووم درس دی. په ووم درس کې موږ چې وایو دا درس هم زموږ په فایل مینو کې ده. موږ سره په فایل مینو کې پرنټ کمانډ ده. پرنټ کمانډ کې بیا ځان ته برخې لري. هر یو برخه د هغې د برخو نه یو برخه زه تاسو ته وایم چې 14 A4 ورقې موږ څنګه کولی شو چې یو A4 ورقې کې ځای پر ځای کړو. نور به د سکرین په صفحې ګورو. څنګه کولی شو چې کمپیوټر زده کړو. تاسو کولی شئ چې زما چینل کې د کمپیوټر په اړه ویډیوګانې وګورئ. که غواړئ کمپیوټر کې تخنیکونه زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، کمپیوټر زده کړئ، ورسره انګلیسي هم زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ سره د مایکروسافټ ووم درس دی. ووم درس موږ بیا هم په فایل مینو کې دی. فایل مینو کې موږ کوم کمانډ وایو؟ موږ فایل مینو کې پرنټ کمانډ وایو. نوې صفحه اخلم، کنټرول ان ایکوال پرنټ انټر F4 وهم چې صفحې را سره ډېرې شي. دې ساحې څخه فایل ته راځو، فایل نه بعد راځو پرنټ ته. دا موږ سره پرنټ شو. پرنټ کې موږ سره کوم ساحه ده؟ اول کې موږ کاپیز موږ سره چې ده دلته مثال دغه ډاکومنټ چې کوم ما سره ده دې غواړي چې ته څو کاپیګانې یعنې جوړ کړې. دا ما سره یو کتاب دی که نه، زه غواړم چې دغه کتاب نه ما سره څو کاپیګانې دې پرنټ کړه راته 10 دانې. زه غواړم چې 10 دانې مثال دغه یو کتاب د مثال 10 کتابه راته چاپ کړه. سیټ شو موږ سره پرنټ و موږ سره به پرنټېږي. دا راځو پرنټر موږ سره کوم پرنټر موږ سره وصل دی؟ زموږ کمپیوټر سره کوم پرنټر دی؟ هر پرنټر چې موږ سره وصلي دې ځینې ته کولی شي، دې ځینې هم بل پرنټر کولی شي چې ته اضافه کړې. موږ سره فعلا همدا موږ سره مایکروسافټ پرنټ ټو PDF همدا پرنټر موږ سره صحیح دی. او راځو پرنټر پراپرټي ته. کله چې موږ پرنټر پراپرټي ته راغلو موږ سره دلته کوم حالت ښیي؟ کله چې موږ ته وایي ته ورقه چاپه پروټریټ مودي او افقي بڼه موږ سره ده که نه، لینډسکیپ چې ده موږ سره افقي ده. مثال کوم ډول ته غواړئ چې صفحه دې تا سره چاپه شي؟ ولاړو شکل غواړئ یا په داسې په پروت شکل غواړئ؟ عمودي او افقي دی موږ سره. دې کې بیا موږ سره ایډوانس شته. ایډوانس کې موږ سره چې ښیي پیپر سایز، د ورقې سایز موږ ته ښیي. A3 دی، A4 A5 کوم ورقه تا سره ده، ته غواړې چې کوم ورقه تا سره دلته چاپ شي. موږ سره چې هر رقم ستا خوښه وه دلته به انتخاب کړې. خو نارمل حالت موږ سره چې دی د ورقو A4 دی. موږ سره دلته موږ ته کافیګانې ښیي چې څو کافیګانې همدا یو کافي موږ سره صحیح دی. اوکې به کړي موږ سره اوکې. ښه، کله چې دا موږ سره وشو راځو سیټینګ ته. پرنټ آل پیج. ما ته دغه صفحې وګوره، کومې صفحې چې موږ سره دلته دي دا ټول ما ته چاپ کړه. دا ټول صفحې موږ سره دلته 2 صفحې ده. زه کنټرول I کنټرول C کنټرول V وهمه صفحې دې ما سره دلته لکه زیاتې شي. سمه ده. راځو بیا پرنټ ته چې کله راغلو موږ سره کوم ساحه وه؟ دلته پرنټ سلیکشن. دا موږ سره شي کار کوي. وګوره راځم صفحې ته چې راغلم کله زه غواړم که نه چې دغه ساحه مې سلیکټ کړې دا راته باید ته چاپ کړې. راځو فایل ته، فایل نه بعد راځو پرنټ ته. پرنټ ته چې کله موږ راغلو دې ځینې موږ سره دا اپشن موږ سره آن شو. جست واټ یو سلیکشن. کله چې دا ما ووهه هلته ما سره انتخاب شو. ګورې پرنټ سلیکشن هغه ځای چې تا انتخاب کړی دی به موږ تا ته پرنټ کړو. سمه ده. د دې کار موږ سره دا ده. ښه، دلته موږ سره دا چې دی پرنټ کرنټ پیج. دلته وګوره. ښه، زه دغه صفحه کې زه درېدلی یم که نه. ګورې ما سره چې دی د ماوس کلسر چې ما سره چېرته درېدلی دی همدغه صفحه راته ته پرنټ کړه، چاپ کړه. یعنې زه کومې صفحې کې ومه؟ دوهمې صفحې کې یم. ما ته دوهمه صفحه دې ګوره چاپوي. ښه، اوس اولې صفحې کې یم. ګوره دې ځینې ته کولی شي چې هماغه صفحې ته راشو. زه راځم بلې صفحې ته. وګوره کومې صفحې ته راشم؟ دغه صفحې ته راغلم. نه پوهېږم څومره صفحه ده راته. سمه ده. زه وګوره کله چې دلته راغلم پرنټ ته، پرنټ نه بعد راځو پرنټ کرنټ پیج. یعنې هره صفحې کې چې زه درېدلی وم ما ته هماغه صفحه ته چاپه کړه. څومرې صفحې کې وم؟ 4مې صفحې کې وم. دې کار ما سره دا ده. کسټم پرنټ. کسټم پرنټ موږ سره چې کار کوي؟ دلته مثال ما سره 6 ورقې دي. زه دا ورقې لږې ډېرې کړم. کنټرول I کنټرول C V که صفحې ما سره ډېرې شوې. څو صفحې شوې؟ راځم ګورم. پرنټ ما سره دلته 26 صفحې. څو صفحې شوې؟ ما سره 26 صفحې شوې. د کسټم چې دی ما سره خپل د خوښې دی. ښه، دلته چې کسټم پرنټ خپل د خوښې پرنټ. زه غواړم چې
درېیمه صفحه دې راسره چاپه شي، کامه به ورکړې، شپږمه دې راسره چاپه شي، اوومه دې راسره چاپه شي، نهمه دې چاپه شي، چې کوم دې خوښېږي کامه ورکوه همدغه به تا سره چاپېږي، کسټم خپل په خوښې. کله چې تا دغه شمېره ورکړل یعنې درېیمه، شپږمه، اوومه، نهمه صفحه دې راسره چاپ شي، پرنټ به ووایي موږ سره به همدغه صفحې موږ سره پرنټ کېږي. ښه دلته موږ سره بل چې ده ډاکومنټ انفارمیشن، ډاکومنټ انفو. موږ سره ډاکومنټ انفو کې چې هغه ډاکومنټ کې چې زموږ کوم معلومات دا مکمل راته چیرې هر شی لیټس اف پراپرټیز او ټیټل نوم هر شی چې ته دا راته پرنټ کړه. ګوره موږ سره دلته علامه راغلې ده، ښه به درته مکمل شکل باندې پرنټ کړي. ښه دې خو دا که ته غواړې که نه ډاکومنټ مکمل انفارمیشن زده موږ درېیم درس کې ویلو، تاسو کولی شئ د آی بټن سره دې بره ساحې کې وګورئ. دا ویډیو تاسو وګورئ مکمل به ته زده کړې څنګه کولی شو چې د یو ډاکومنټ مکمل انفارمیشن موږ زده کړو، ورته اډ کړو، اضافه کړو او ریموو یې کړو. تاسو کولی شئ دا ویډیو وګورئ. درېیم درس دی زموږ، که چا درېیم درس کتلی خو صحیح دی او که چیرې نه یې کتلی تاسو درېیم درس وګورئ. موږ سره دې اپشن کې چې دی لیسټ اف مارکاپ، مارکاپ موږ سره کمنټ ښیي. ښه زه دلته یو کمنټ اضافه کومه، دغه ساحه ده، دلته زه یو کمنټ اضافه کوم دغه ساحې ته کمنټ. کله دلته به کمنټ ورکړئ چې هر کمنټ ورکړی ته چار شه مسخط لیکي، دلته به خپله ما مقصد هدف دلته ولیکي، دا ما سره کمنټ شو. ښه وګوره دلته ما سره به راشي دلته پرنټ کې. ښه وګوره دلته چې کله زه چاپوم دا ما سره کمنټ کې راځي. ښه ځکه چې ما هلته انتخاب کړی ورته، دلته ګوره پرنټ مارکاپ موږ سره دلته راځي. ښه دلته موږ سره بل چې ده سټایل، سټایل ما ته د list of style use in your document، هغه سټایلونه ما ته ته هم پرنټ کړه چې ما دې ډاکومنټ کې کړي. مثال دغه ځای ده، زه دې ته لږ سټایل ورکومه، دغه سټایل شو را سره بولډ یې کړه، لږ سایز کې ما ته فرق راوړه. ښه دغه ما سره سټایل شو، دا به ما سره چاپېږي. دلته راځو، دلته ما سره به دا سټایلونه ما سره چاپ. لیکن موږ سره بل چې ده دې نه بعد ایټو ټیکس ان ټریکس، دا چې زموږ راتلونکي درسو کې او کی اسایمنټ چې دی موږ سره خپل په خوښې چې موږ شارټکټ جوړو که نه، موږ سره دا ده، دا راتلونکي درس کې او که چیرې ته غواړې که نه دغه انفارمیشن دې موږ سره پرنټ شي، ته به دا وایې پرنټ مارکاپ. وګوره زه نه غواړم چې دا ما سره دا کمنټ چې ده دا ما سره پرنټ نه شي. وګوره دې ځینه به دا چک کیسته کې موږ سره نه پرنټ کېږي. او دا چې ده any print older page، یعنی ما سره جفت تاق صفحه ده، یو اوله صفحه چاپ که، دوهمه مه چاپ او درېیمه چاپ که، څلورمه مه چاپ او پنځمه چاپ که، دغسې ده. او دا چې ده any print A1 page، A1 page چې ده موږ کولی شو چې مثال دوهم چاپ که، څلورم چاپ که، شپږم چاپ که، دغسې دې کار موږ سره ده. print one set ما ته فقط یو طرفه ده، کوم ډاکومنټ چې ده موږ سره دې ورقه کې یو طرفه ما سره چاپ که، او که غواړې چې دوه طرفه شي دا دې ځینه به ته ووهې دوه طرفه. فعل ما سره نشته پرنټر، ښه دلته ما ته. او دا بل چې دی موږ سره مینولي پرنټ آن بوت سایډ، دوه طرفه را سره چاپ که، سمه ده. او دلته راځو کولیډټ، موږ سره چې کار کوي کوم ډاکومنټ چې ما سره دغه ډاکومنټ زما ګورې دا را سره څو صفحې دی، مثال ما سره 26 صفحې دی. 26 صفحې زه درته اولې صفحې نه ونیسمه تر 26مه پورې یو چاپ ما سره دلته راځي که نه، او دوهم چاپ ما سره همداسې راځي د اولې نه نیولې تر 26مه پورې دوهم چاپ داسې په ترتیب یې درته چاپ کوم که نه. دا ما سره دا کار کوي. او یا دا ما سره چې کار کوي یو ورقې نه ما ته 10 چاپه وباسه، دوهمې ورقې نه ما ته 10 چاپه وباسه، درېیمې ورقې نه راته 10 چاپه وباسه. دا لږ اوږده موږ ته راځي. دغه که چیرې ته دا کار کوې دا ډېر وخت موږ سره نیسي. دا ترتیب بعضې خوښوي بعضې هر چا خپل خوښه ده. انکولیټ موږ سره دې کار دی که نه. دلته موږ سره دا پروټریټ دی، یعنې صفحه دې په کوم لینډسکیپ یا پروټریټ په کوم حالت کې زه وایم چې همدغه پروټریټ موږ سره صحیح ده. دلته موږ سره چې ښیي لیټر، موږ ته دلته اندازه ښیي د صفحې، کومه صفحه ته غواړې چې تا سره کومه صفحه I3 I4 نارمل حالت چې موږ سره ده I4 ده، دا موږ دې نه مخکې مو ویلې که نه. دلته موږ سره چې راځي نارمل مرجن چې ده موږ سره د صفحې حالت ښیي. دا ګورې دغه بغلونه موږ ته ښیي. ښه دا بغلونه موږ ته دلته ښیي څومره حالت دی. موږ سره نارمل څومره ده، ټاپ چې دی موږ سره یو ده، لیفټ چې دی موږ سره یو ده، بټم چې دی موږ سره یو ده، رایټ طرف ته چې دی موږ سره یو ده. ته کوم غواړې وګوره دلته صفحو کې وګوره فرق راځي ما سره. ښه وګوره زه بېرته نارمل ونیسم، نارمل ما سره څو راځي 26. ښه
کله چې زه دلته دا بله صفحه ونیسم ما سره څو راځي 22 راکته کېږي. همداسې بله صفحه ته پکې خوښ کړه تا سره څو راځي ته پکې ګوره نور. دا ما سره څو راځي ګوره 34 صفحې ما سره دلته راځي. د دې کار موږ سره دا موږ سره صفحه ما بیرته نارمل کړله. 1 پیج پر شیټ دا موږ سره ګوره ډېر مهم کار دی. د دې کار موږ سره چې ده 2 A4 ورقه یا 4 A4 ورقه ماته په یو A4 ورقه کې ځای پر ځای کوه. وګوره تر 14 پورې ته کولی شې 6 A4 ورقه ماته یو A4 ورقه کې ځای پر ځای کړه. وګوره 6 ورقې ما سره دلته شیټ یعنې واړه کېږي. دلته وګوره موږ سره ګرافیک شکل ګورې 6 ورقې دي په دې شکل راځي. تر 14 پورې ته کولی شې. زیاتره شاګردان په امتحانو کې همداسې کوي که نه چې مکمل 14 ورقې یو A4 ورقه کې ځای کوي ځله خیره او نقل هم ترې نه وهي. همداسې ده که نه. او ورقې دې ساحې څخه موږ جوړولی شو. دغه کې چې هر رقم ستا خوښ وي مثال 2 ورقې پر شیټ ماته په یو A4 ورقه کې ځای پر ځای کړه. نن درس به همدومره بس وي. که چېرې کومه پوښتنه لرې په کمنټ کې ولیکئ راته. سمه ده او درسونه مکمل وایئ. سمه ده. که چېرې کومه پوښتنه لرې په کمنټ کې ولیکئ. لایک شیر کمنټ مو هیر نه شي حتما ځکه چې دا ضروري ده. په دې زه تشویق کېږم. سمه ده. ښه ورځ ولرئ. خدای په امان.